موږ انسانان له پیدایښته د مینې، خندا او مسکا په نامه څو خوندورې او له مفهومه ډکې کلمې پیژنو او ورسره اشنا یو. انسانان چې په کوم چاپیریال کې ژوند کوي، طبیعي خبره ده چې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو دا چې ستونزې هم له منځه لاړې شي او زړه مو هم خوشحاله وي، څه باید وکړو؟ باوري اوسئ که بل څوک په ستونزو کې راګیر وو او تاسو ورته خوږه مسکا وکړه او د ستونزې د حل لار مو ورته وښوده، تاسو د نړۍ مهربان او زړه سوانده انسانان یاست. هغه ځکه چې ستاسو د مسکا په کولو سره کوم لګښت او مصرف نه دی راغلی، خو په همدغه مسکا کولو مو نه یوازې مقابل جانب خوشحاله کړی، بلکې د خپل خالق تعالی له ثوابه مو هم ځان برخمن کړی دی. ځینې انسانان خالق تعالی فطرتي داسې پیدا کړي چې تل یې پر شونډو باندې مسکا خوروي، اما ځینې انسانان بیا فطرتي داسې وي چې ته به وایې د دنیا انسانان د وژلي او تا هم وژني. په کار ده چې نوموړي انسانانو ته مسکا کول ورزده کړل شي، په مینه ورسره خبرې وشي. دا هغه خبرې دي چې په ژوند کې مو بار بار تجربه کړې دي او را باندې تیر شوي هم دي. ځینې پوهان بیا دا خبرې کوي چې مسکا کوم لګښت نه لري، ولې ګټه یې زیاته ده. دا خبره د کاڼي کرښه ده. د ژوند په هر حالت کې مسکا وکړئ. مه پرېږدئ چې شونډې مو له مسکا څخه خالي شي او پر زړه مو د غمونو باران جوړ شي. په مسکا کولو سره نه یوازې ستاسو زړه ته تسکین وربخښل کیږي، بلکې مقابل لوری هم د خوښۍ او خوشحالۍ احساس کوي. راځئ چې په خپل ورځني ژوند کې مسکا خپل عادت وګرځوو.